الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى على نبي الهدى محمد المبعوث إلى كافة الورى وعلى آله وأصحابه أجمعين. زما عزتمند و قابل احترام مشران و ورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شکر ادا کوو د رب العالمین چې د جمعې د مبارکې ورځې د عبادت توفیق یې موږ تاسو ته رانصیب کړ، په خپل عبادتخانه کې سره رایوځای کړو. دا په دې باندې الله سبحانه وتعالی شکر کوو او دعا کوو هغه مسلمانانو ته چې هغه مریضان دي د عبادت توفیق یې نشته، الله سبحانه وتعالی د هغې د شفای کامل عاجل ورته نصیب کړي. دعا کوو هغه مسلمانانو ته چې د جمعې د مبارکې عظیم عبادت ته په غفلت کې پراته دي، الله د هغې د نیکۍ هدایت کړي. زما عزتمندو، تېره جمعه موږ یو موضوع شروع کړې وه، موضوع په دې کې وه چې د الله د طرف نه 10 وصیتونه په 3 آیاتونو کې په سورت انعام کې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دا کوم آیت چې موږ تاسو په وړاندې تلاوت کړو په دې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ د قرآن عظیم الشان دا د نصیحت دپاره یو وسیله ګرځولې ده. تاسو د نصیحت دپاره وسیله هغه د قرآن عظیم الشان دی. آیا څوک شته چې دا ومني ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؟ قرآن عظیم الشان دا د حق او د باطل په منځ کې یو فرق کوونکی کتاب دی. کله چې حلال او حرام انسان نه پېژني نو بیا دا قرآن چې دی دا د حلال او د حرام په مابین کې فرق کوونکی کتاب دی. د دې قرآن په باره کې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. الله فرمایي چې ډېر قومونه د دې قرآن عظیم الشان په وجه باندې منجه کړل، بلند مقام ورته ورکړل او د دنیا نه هغه کامیاب شول خلک، او ډېر خلک د قرآن په وجه باندې ذلیل شول او د دنیا نه ناکام. کوم خلکو چې په دې قرآن باندې ایمان راوړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډېر خلک موجود، ډېر انسانان موجود. بعضې خلک هغې په دې قرآن باندې ایمان راوړ، قرآن یې ومنه او عمل یې پرې وکړ، خپل ژوند کې راوستل، هغه خلک د دنیا نه کامیاب لاړ. موږ به تاسو هغې نومونه اخلو نو چې رضي الله تعالی عنه. او ډېر خلک داسې وو چې په هغه وخت کې انسانان موجود دي لیکن د قرآن نه انکار وکړو، قرآن یې ونه منه، په دې باندې عمل هم ونه کړ او منکر شو. نو هغه کسان د دنیا نه ناکام لاړ. موږ به تاسو کله هغې یادوو د ناکامانو په لست کې یادوو چې هغې ناکام د دنیا نه لاړ. نو بیا الله پیغمبر فرمایي چې ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. ډېر خلک موږ د قرآن په وجه باندې جګ کړل، کامیاب شول، او ډېر خلک د قرآن په وجه باندې ناکام شو. زما عزتمندو، د قرآن عظیم الشان دا یو داسې انقلابي کتاب دی چې موږ تاسو په دې کې خپله غور او فکر او شاته لاړ شو. هغه زمانه را یاده کړو چې هغه د اسلام نه مخکې زمانه وه، چې د اسلام نه مخکې زمانه څنګه وه؟ د ظلم، د ستم، جهالت زمانه وه. ژوندی لوبغاړه په خاوره کې دفن کړه. زنانه اولاد چې به پیدا شو هغه به یې نه قبلوه، د غربت د وجې نه اولادونه قتلوه. خلکو په هدیره باندې فخر کوو، تر هغه زما هدیره وینه دومره لویه هدیره ده، دا ستاسو هدیره ولې دا مونږ جنګونه کړي دي، جنګونه د وجې ډکه شوې ده. هغې به ویلې چې د دې هدیره دومره مړي پکې دي، دا جنګیالي خلک. نو داسې په وړو وړو خبرو باندې جنګونه کوه، د یو بل ټوند اخلاق، قسم تاریخي غلامانو او کنیزو سره بالکل بد سلوک روانو. دې دنیا کې د انسانانو هغه د انسانیت اهمیت د لاسه ورکړی، داسې حالات ته رسېدلي. انسان د خور او د ورور په منځ کې تمیز نه و، داسې حالات د انسانانو رسېدلي. نو په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی په دې انسانانو باندې رحم راغی او الله سبحانه وتعالی د کائناتو یو مقدس انسان رحمت للعالمین جوړ کړ. په دې کې یو کس راولېږه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د تمام انسانانو لپاره رحمت للعالمین راولېږه. او الله قرآن کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. من دا پیغمبر د تمام امت دپاره څه رالېږلی دی؟ رحمت للعالمین رالېږلی دی. نو الله هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن عظیم الشان ورباندې نازل شي. دې قرآن ته هغه د انسانیت دستور قانون یې وله ورکړ، د هدایت منشور یې وله ورکړ، او دې انسانانو ته یې د ژوند د تېرولو طریقه وروښودله، او هغه تمامې تاریکې الله د منځه ویولې. بیا هغه انسانان په یو دسترخوان سره کېناستېدل. هغه انسانان چې د یو بل دښمنانو به د تاسو د جنګ یرموک واقعه که تاسو وګورئ، په هغې کې یو ګیلاس اوبه راتلې، یو ویل یو له ورکړه، بل ویل هغه له ورکړه، بل له ورکړه، ټول وفات شول او هغه اوبه چا ته ونه رسېدې. دومره محبت و د یو بل سره. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجه باندې، د قرآن په وجه باندې.
الله هغې کې دا راوست هغه تاریکي الله ختمه کړې هغه جهالت الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په کنیزو غلامانو باندې دا ولګو که چا کنیز آزاد کو دومره ثوابونه دي چا غلام آزاد کو دومره ثوابونه دي موږ تاسو یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه څومره غلامان دي آزاد کړل نو په دې باندې د ثواب او اجر مقرر ژوندۍ زنانه ته کوي رسول صلی الله علیه وسلم دوه زنانه ورته تربیت وکړي نکاح یې وکړه د هغې زه د جنت ضامن یم ستا د جنت ضامن زه یم چې ته د دوو لورګانو لوی کړي او د هغې نکاح وکړي د الله پیغمبر فرمایي زه د ژوندۍ ذمهوار یم نو هغه ژوندۍ دفن کولو چې کوم دی هغې باندې نصیحت وکړلی شو حقوق ورکړی شو زنانو ته انسانانو ته حیواناتو ته نو بیا نو د هغې نه مونږ تېره جمعه په دې قرآن کې چې مونږ خبره د قرآن کوله په دې قرآن کې الله سبحانه وتعالی په سورت انعام کې 3 آیتونه ذکر کړي دي او هغوی کې د خپلو بندګانو ته 10 وصیتونه یې کړي دي په هغه 10 کې مونږ 5 ذکر کړي اولنی کوم وصیت و الله دې ژوندی اول دا چې د الله سره څوک شریک مه جوړوئ دویم کوم و دویم دا چې د اولادونو ته پاملرنه کوئ او دریم چې شو د خپلو والدینو سره احسان کوئ لکه توجه کوئ که نه او زه تاسو امتحان رالم نو دریم دا چې د خپلو اولادونو سره پاملرنه ورته وکړئ او د والدینو سره احسان کوئ د الله سره شرک مه کوئ او څلورم دا ولا تقربوا الفحشاء فحشا او بهایي کارونه ته مه نږدې کېږئ او آخري دا چې بېګناه انسانان مه قتلوئ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق بېګناه انسانان دا مه قتلوئ دا 5 کارونه مونږ هغه تېره جمعه مونږ لږ وضاحت سره مختصر 5 ذکر کړل 5 نن ذکر کوو شپږم وصیت الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې دا کړی دی په دې 3 آیاتونو کې او الله فرمایي چې ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د یتیم مال ته مه ورنږدې کېږئ مګر په ښه طریقې سره تر څو پورې چې د یتیم ځوان شي او هوښیار شي ښه طریقه دې ته ویل کېږي چې ته د یتیم د مال حفاظت کوې تا سره ته د یتیم په مال باندې مامور او دا تا ته حواله شو نو ته د دې حفاظت وکړه دا تا سره تر څو پورې چې هغه ځوان شي بالغ شي هوښیار شي ورته وسپاره او که ته وایې چې نه د دې یتیم مال ما سره دی او زه د سره لږه نوره ښېګڼه ورسره کوم نوره مرسته هم د دې یتیم سره کوم د یتیم په مال باندې ته تجارت کې تجارت ورباندې کوي او هغه ته چې کوم زحمت او تکلیف او تګ راتګ د هر شي چې کې خپله مزدوري هم پرې اخلي نو په هغې کې څه حرج نشته د یتیم په مال باندې ته تجارت هم کولی شي خو مقصد دې دا چې زه د یتیم نه مال نور هم زیات کړم چې سبا د ده په کار راشي دا هم کولی شي حفاظت یې وکړه تجارت هم پرې کولی شي خپله مزدوري هم پرې اخیستلی شي خو چې ضایع درنه نه شي د یتیم مال د مؤمن صفت د همیشه دا وي چې مؤمن مسلمان هر کار کوي هغه به د الله د رضا په خاطر باندې به کوي د یتیم د مال حفاظت کوم د الله د رضا په خاطر باندې او د دې په خاطر کوم چې د جنت د تلو اسباب ماته برابر شي ذریعه برابر شي چې لاړ شم د دې دپاره به مؤمن مسلمان کار کوي دا ډېر لوی مقصد دی کوم انسان چې د دې دنیا کې د دې مقاصدو دپاره کار کوي چې د الله د رضا په خاطر باندې او جنت ته د تلو ذریعه برابر شي دا ډېر لوی مقصد دی ډېر لوی کار دی بیا به د اعمالو کې یو عمل چې هغه جنت ته د تلو ذریعه ده او د جهنم نه د خلاصېدو ذریعه ده بهترین عمل هغه څه شی دی د یتیم سره احسان کول د یتیم سره ښه سلوک کول د یتیم سره نرمي کول د یتیم کفالت کول د یتیم د مال نه ځان ساتل الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي فاما اليتیم فلا تقهر تاسو یتیم باندې غوسه مه کوئ هغې ته په قهر کېږئ مه فاما اليتیم فلا تقهر په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته نصیحت کوي تعلیم راکوي چې د یتیم سره سختي مه کوئ د یتیم سره سختي مه کوئ نو د یتیم سره نرمي کول کوم مسلمان چې د یتیم سره نرمي کوي دا په اصل کې په قرآن باندې عمل کوي تا که د یتیم سره نرمي کوله او د هغه سره د احسان کوو د هغه دپاره د زحمت تعلیم تربیت او هغې سره د تکلیف تېروو نو ته په اصل کې په قرآن باندې عمل کوي دا انسان دی چې دی په قرآن باندې په عمل کوي یتیم کوم انسان ته ویل کېږي یتیم هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه به نابالغ وي او د هغه والد د هغه پلار د هغه قبلګاه څخه وفات شوي وي په دغه وخت کې یو ماشوم یو طفل هغه ډېر شفقت ته محتاج وي په دغه وخت کې یو طفل یو ماشوم د محبت خبرو ته محتاج وي په دغه وخت کې یو طفل هغه کفالت لباس او طعام تعلیم او تربیت ته محتاج وي که موږ تاسو د خپل ځان سره فکر وکړو زموږ اولادونه زموږ لمسیان دي موږ په خپلو اولادونو باندې څومره خفه کېږو موږ د خپلو اولادونو باندې څومره ورسره محبت کوو او موږ د اولادونو د هر شي خیال ساتو
زموږ اولاد چې هر حاجت وي هغه حاجت ورته موږ پوره کوو. دا ګوره څومره مسلمانان د دې اولادونو په خاطر باندې فکانسي ځي مختلفو ځایونو که په خپله نه هم غواړي ولې د اولاد په خاطر باندې فلاني ځای له ځمه فکانسي شروع شوې ده چې دا ماشومان بوځمه دا ردی حق هر څوک د خپل اولادونو سره ډېر زیات محبت کوي. دا یتیم هم د یو چا اولاد دی لیکن د یتیم هغه څوک نشته چې د سره محبت وکړي. د یتیم هغه څوک نشته چې هغه ځان ته رانږدې کړي. د یتیم هغه څوک نشته چې د حاجت پوره کړي او د ځان سره فکانسي باندې پوسي. د یتیم هغه څوک نشته چې د هر شي خیال وساتي چې د دا خواهش او هغه خواهش ورته پوره کړي. لکه یو مور به کوم څه ته ورسېږي هغه به د دې کوم ضرورت پوره کړي کوم حاجت به پوره کړي. لیکن د یتیم الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسو ته په سختۍ باندې امر کوي فاما الیتیم فلا تقهر یتیم باندې غصه مه کوه او هغه سره سختي مه کوه. ولې دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د یتیم حق ډېر زیات بیان کړی دی. هغې سره سختي مه کوئ. امام قتاده رحمه الله فرمایي کل الیتیم کالعبد الرحیم وایي د هر یتیم دپاره داسې وشه لکه یو مهربانه پلار. د هر یتیم دپاره داسې وسه لکه یو مهربانه پلار. کل الیتیم کالعبد الرحیم ځکه د یتیم دپاره مهربانه پلار اوسه. یتیم د دې پلار په غم باندې د پلار په فراق باندې د پلار په جدایۍ باندې د هغې زړه زخمي شوی وي زړه یې دردېدلی وي. نو دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر. امام قتاده رحمه الله فرمایي کل الیتیم کالعبد الرحیم یتیم دپاره د مهربانه پلار په څېر وشه. څنګه چې یو پلار په خپل بچي باندې خفه کېږي داسې په یتیم باندې خفه کېږه. په یتیم باندې رحم کوه. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس له د جنت خوشخبري ورکړې ده. کوم کس لا د الله پیغمبر فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا وهکذا. زه او هغه کس چې یتیم کفالت کوي دی په جنت کې ما سره یو ځای وي. دا څومره د خوشخبرۍ حدیث دی. د الله پیغمبر فرمایي زما منطقه کې به اوسېږي. نن سبا موږ تاسو ګورو د فلاني منطقه ډېره بهترینه منطقه ده. الله پیغمبر فرمایي زما په منطقه کې به په جنت کې کوم انسانان اوسېږي هغه کس به اوسېږي چې انا وکافل الیتیم هکذا وهکذا د یتیم کفالت کوونکي به ما سره یو ځای اوسېږي. دا څومره ته د هغه کس د معاملاتو نګراني وکړه. د کوم کس چې نګران وفات شوی دی د هغې د معاملاتو نګران څوک نشته دی ته د هغه د معاملاتو نګراني وکړه. د الله پیغمبر فرمایي جنت کې به زما سره یو ځای اوسېږي. ما عزتمندو نن زموږ او ستاسو مسلمانانو ته د یتیمانانو مالونه دا مال غنیمت ښکاره کېږي. د یتیم مال ورته داسې ښکاره کېږي لکه مال غنیمت ځکه چا ته یې د پوښتنې کولو څوک نه وي. یتیم پلار وفات شي د ټولو نه اول کاکاګان راجمع شي د هغه په دې مال باندې حملې کوي. هغه به د خبرو کولو لایق هم نه دی. به کوشش کوي چې دې ویاخلي نه یې ورکوي دلې نه ورکوم دا فلانی دا هغه دا جرګې به کوي. موږ خپله لیدلي دي یتیم نه څوک مال نه ورکوي جنجالونه ورسره کوي. راځي چې دا زما پلار هم دی دا ستا د پلار بچی و لیکن نه ورکوي. د یتیم پلار به وفات شي کاکاګان به یو ډېر لوی خیرات به وکړي. دنیا مخلوق به راوغواړي دنیا مصارف به وشي هر شی به وشي. بیا به اخره کې یتیم څه حساب کوي ستا پلار وفات شوی موږ دومره مصارف کړي دي نو هغه به ستا نه موږ په دې ځمکه کې اخلو. کومه چې بهتره ځمکه دا کاکاګان ولي کومه چې بده ځمکه راله یتیم له ورکړي. ولې موږ دا کړي موږ دا کړي. دا خیرات ضروري په د یتیم کفالت ضروري وي. نن زموږ ستاسو په وطن کې داسې انسانان پیدا شول چې د یتیمانانو په نومونو باندې د خلکو نه پیسې واخیستلې. د سعودي نه واله د عربو نه واله د یتیم په نوم باندې د هغې نه پیسې واخیستلې چې موږ یتیمانانو کفالت کوو. هغه خپل مابینونو کې تقسیم کړلې. الله سبحانه وتعالی د هغه انسانانو نوم او نشان ورکړي. الله سبحانه وتعالی د یتیم په مال باندې ډېر سخت خفه کېږي. دا یو ډېره ضروري مسله ده. قرآن عظیم الشان کې بار بار یاد کړې ده رأیت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدع الیتیم. تاسو به د یتیم لفظ په قرآن کې ډېر زیات اورېدلی. په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وصیت کوي. څه فرمایي چې ولا تقربوا مال الیتیم. د یتیم مال ته مو نږدې کېږي د یتیم مال مه اخلئ. کوم انسان چې د یتیم مال په ظلم او په زیاتۍ سره اخلي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د سره زما جهنم وعده ده. په کوم آیات سره په دې سره ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما څوک چې د یتیمانانو مالونه په ظلم سره اخلي انما یأکلون فی بطونهم نارا و دې په دې خپله خېټه کې اور اچوي. دې په حقیقت کې دې پیسې د خوراک یې وانهچوي بلکې ده ځان سره اور وساته. دا اور یې ځان سره ساتلی دی. سخت عذاب د داسې انسانانو دپاره دی. نو الله سبحانه وتعالی موږ تاسو د یتیم د مال نه منې کړو چې د یتیم مال ته به نور نږدې کېږئ او د هغې نه به ځان ساتئ. دا څوم وصیت و دا شپږم وصیت.
اووم وصیت په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا کړی دی چې واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په وزن چې کله کوئ په دې کې عدل او د انصاف نه کار اخلئ، په وزن کې کمی مه کوئ. په دې پیغمبرانو کې پیغمبر دی شعیب علیه السلام، د هغه په قوم باندې عذاب راغی، الله پې عذاب راوسته، تمام هلاک شو، فصلونه یې ولاړ، حیوانات یې ولاړ، هر څه سخت عذاب یې الله راوسته، لوی عذاب ورباندې راغی، الله هلاک کړ. ولې هلاک کړل؟ لویه وجه دا وه چې هغوی به په وزن کې کمی کوه، هغه قوم کې دا کار موجود په وزن کې به یې کمی کوه. بیا د هغې ذکر الله دې قرآن کې د دې شعیب علیه السلام او وی فرمایل چې ویل للمطففین، هلاکت دې د هغه انسانانو دپاره چې په وزن کې کمی کوي. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، چې کله نورو ته وزن چې دی کله د نورو نه وزن اخلي، خپله وزن اخلي، نو کوشش کوي چې پوره وزن واخلي، کم وانخلم زیات واچوه، ښه واچوه. واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کله چې بل له ورکوي نو بیا پکې کمی کوي، بیا صحیح نه ورکوي. الله وایي داسې کسانو دپاره هلاکت دی. یو ملک کې برکت ختمېدلو سبب او په یو ملک کې د عذاب د راتلو یو وجه دا ده کله چې معاشره کې دا کار شروع شي. اکثر زموږ ستاسو غریبه طبقه چې په دې ګاډیو په کراچۍ باندې سامانونه خرڅوي، نو هغه ښې یو طرف ته ایښي او ښې به د پاسه ایښي، توزري د پاس نه هغه به کارېږي، دا خو ماسې د ډول دپاره ایښي دي، که دا اخلي دا خراب ده اخلي، نو په وزن کې کمی. دا یوازې په وزن پورې نه ده، هر خرید و فروغ چې کله مسلمان کوي هغه په هغې کې صادق وي. ته غواړې چې زه ښه موټر واخلم، مارک پلاس کې اخلي، که هر ځای کې اخلي، بهترین موټر واخلم، ښه موټر واخلم، روغ موټر وي، لیکن په چا چې خرڅوي کوم عیبونه پکې دي هغه تمام عیبونه دې ته پټ کړي، عیب ورته نه ویلی چې دا یې پکې دی دا یې پکې دی، نه بلکل جوړ جوړ موټر دی. نو هر خرید او فروغ کې به مسلمان صادق وي، دی به په هغې کې بلکل روغ وي، 5 روپۍ تاوان به قبلوي، لیکن د ایمان په خاطر باندې به دی به صادق وي چې زما په دې شیز کې دا نقص دی په دې او دا پکې ښه والی دی او دا پکې دی. څنګه چې ته خپل ځان دپاره کوشش کوې چې ښه واخلې، نو بل مسلمان نه ښه ورکوه. نو په هغه وخت کې پیمانې وي، دا وربشې او غنم چې به خرڅېدل په پیمانه باندې به خرڅېدل، داسې یو پیمانه وه، دا پیمانه به د کیلو په اندازه هم وه، دا به د چارک په اندازه هم وه، د نیم چارک په اندازه باندې هم وه. که تاسو وګورئ اوس هم په دې زموږ ستاسو قانون طرف ته د شودو والا چې کله شوده خرڅوي نو داسې یو پیمانه جوړه کړې ده، په هغه پیمانه باندې تا ته دا کې نیم کیلو هم شته او په دې کې کیلو هم شته او 2 کیلو هم شته، نو داسې پیمانې به وي. نو چې په دې پیمانه کې احتیاط کوو چې کومه پیمانه چاله ورنه کړي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وزن او په ترازو کې په دې کې د عدل نه کار واخلئ، په دې کې کمی مه کوئ. دوم وصیت په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته اتم وصیت په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا کړی دی واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې همیشه د عدل خبره کوه او حق خبره کوه، د عدل او د انصاف خبره کوه، حق خبره کوه. اگر که دا د عدل او د انصاف خبره ستا د نږدې اقاربو، رشته دارانو او خپلوانو په خلاف باندې هم وي، که دا ستا د رشته دارانو په خلاف باندې هم وي، ته د عدل او د انصاف خبره کوه. د مؤمن صفت دا دی چې همیشه به حق خبره کوي او د عدل او انصاف خبره به کوي. که یو ځای د شاهدي دپاره راوستلی شوي، حقه شاهدي ورکوه. که په مجلس کې کېناستې او په مجلس کې خبره وه، نو دې ته مه ګوره چې دا زما قومي دی، دا زما همزبانه دی او دا زما رشته دار دی، دا مې خپلوان دی، بلکې د عدل او د انصاف خبره کوه. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله ته په عدل کې به دې ته نه ګورې چې دا زما قومي دی، دا زما رشته دار دی. زموږ ستاسو په وطن کې اکثر دا د ځمکو معاملات ګرځي، جنجالونه یې. نو که ته د خپل خپلوانو رشته دارانو نه یو ځای کې چې راځئ تاسو زموږ سره کښېنئ، زموږ په مابین کې فیصله وکړو، فلاني سره زما په ځمکه باندې جنجال دی، نو چې کښېني هغې بیا څنګه چل کوي، نو ګوري چې دا فلانی خو زما رشته دار دی، داسې خو زما خپلوي ده، دغه خو زما همزبانه دی، زما فلانی دی، نو هېڅ ته د عدل انصاف پرېږدي او لاړ شي هغه بل سره ټلیفون وکړي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې نه داسې به نه کړي. مسلمان په حیثیت باندې د مسلمانانو په مجلس کې ناست وي، حق خبره به کوې، د عدل او د انصاف خبره به کوې، او دا به نه وي چې رشته دار خفه شي او فلانی خفه شي او فلانی وکړم فلانی خوشحاله شي. نه به د چا د خوشحالولو نه به د چا د خفه کولو دپاره خبره کوې، د انصاف او د عدل خبره به همیشه کوي. دا په هر څه کې کول پکار دي. که په کور کې ته عادله وي، یقین وکړه اولاد به له تا نه خوشحاله وي. ځکه وایي دا زموږ والد صاحب چې دی زموږ په اولادونو کې فرق نه کوي. نو همیشه باید انسان د عدل او د انصاف نه کار واخلي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ای مسلمانانو، تاسو په شاهدي ورکولو باندې کلک ودرېږئ، سیده ودرېږئ، دروغ او فریب نه کار وانخلئ. بیا الله سبحانه وتعالی د دې وضاحت کوي قرآن کې، وفرمایي ولو علی انفسکم، که دا شاهدي تا نه ستا د ځان په باره کې وغوښتلی شوله، ولو علی انفسکم، یو څوک راپاڅېږي او ما نه زما د ځان په باره کې شاهدي وغواړي، نو حق او د عدل او د انصاف خبره به کوي. دا نه چې زه خپله ګناه په بل چا باندې واچوم، زما ګناه د ده په سر ده،
ولو على انفسکم دا شهیدی دا د خپل ځان په باره کې وغوښتلی شوله او الوالدین اگر که دا شهیدي تا د مور او پلار د والدینو په حق کې وغوښتلی شوله چې دې والدینو په حق کې ما دا شهیدي راکړه چې دا مور او پلار دي د دې باره کې څنګه دا خبره کوم الله سبحانه وتعالی وایي احترام په خپل ځای د هغوی د والدینو ټول کارونه په خپل ځای لیکن چې د عدل او د انصاف خبره راغله که د والدینو په حق کې هم راغله نو بیا به ته عدل او د انصاف خبره کوې بیا به دې کې نه ګورې چې دا والدین دي او الاقربین په دې آیات کې فرمایي ولو على انفسکم او الوالدین او الاقربین او که تا نه د اقاربو او د رشته دارانو په حق کې نږدې رشته دار وي او د هغې په حق کې هم تا نه شهیدي وغوښتلی شوله نو دا به نه وي چې دا زما قومي دی او دا زما فلانی دی او دا زما فلانی دی بلکې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ته به د عدل او د انصاف خبره وکړې واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى کله چې د خبره کوله د عدل او د انصاف خبره کوه ولو که نږدې رشته دارانو په خلاف باندې وي وقولوا قولا سديدا سیده خبره کوه چې هغه حق خبره وي نو اتم وصیت په دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته د انصاف او د عدل خبرې وکړه نهم وصیت په دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی دا کړی دی وبعهد الله اوفوا الله سبحانه وتعالی فرمایي ای زما بندګانو تاسو په هغه وعدو باندې په هغه لوزونو باندې چې تاسو د ما سره کړي دي په هغې باندې وفا وکړئ موږ د الله سره لوز کړی ده الله سره وعده کړې ده حج ته لاړ شو د الله سره لوز کوو وعده کوو که عمرې له چې لاړ شو هم الله سره لوز او وعده کوو چې الله ستا امرونه به منو څومره ګناهونه کړي هغه راماف کړه او نور به نه کوو نو د الله په امرونو باندې عمل کول دا وصیتونه چې موږ بیان کړي دا الله طرف نه امر دی په دې باندې عمل کول کوم کارونه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو یې کړي په هغې باندې عمل کول کوم چې منې کړي د هغې نه منې کېدل او دا موږ الله سره لوز کړی دی وعده م کړې ده په کلمه توحید کې په کلمه توحید کې موږ د الله سره دا لوز او وعده کړې ده چې یا الله تا نه ما سوا د بل چا بندګي به نه کوم بس ستا بندګي به کوم موږ پنځه وخته په لمونځ کې د الله سره دا وعده کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا بندګي کوو خو ستا نه کومک غواړو ته د ورځې پنځه ځله چا سره وعده وکړي چې بس ته څه ویې هغه کوم ته څه ویې هغه کوم ته څه ویې هغه کوم پنځه ځله وکړي نو ته به د هغه کس په خبره خلاف وکړي ته به د هغه په مخالفت کې یو کار وکړي نو موږ پنځه ځله د الله سره دا وعده کوو چې یا الله ستا بندګي او تا نه به کومک غواړو او تا نه ما سوا د بل چا نه دې آیات کې الله موږ ته فرمایي وبعهد الله اوفوا او بل آیت کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای مؤمنانو تاسو په خپلو وعدو باندې وفا وکړئ کومې وعدې چې تاسو خپل رب سره کړي دي په هغې باندې وفا وکړئ دا څوم نصیحت شو نهم وصیت الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته په دې آیتونو کې ذکر لسم وصیت په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته دا ذکر کړی دی چې وان هذا صراطي مستقیم الله سبحانه وتعالی فرمایي زما دا لار دا مستقیمه لار ده فاتبعوه د دې پسې روان شئ ولا تتبعوا السبل نور لارو پسې مه ځئ فتفرق بكم عن سبيله تاسو به د سمې لارې نه خطا شئ مستقیمه لاره به درنه ورکه شي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دا اوس عظیم نصیحت دی عظیم وصیت دی دا په دې باندې الله سبحانه وتعالی د خپل وصیتونه ختم کړي دا اخري وصیت دی لس وصیتونه موږ دا دوه جمعې پکې مصروف کړو لس وصیتونه د الله له طرف نه په دې ایتونو کې پنځم هغه جمعه بیان کړل پنځم نن بیان کړل او دا اخري وصیت چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې خپل وصیت ختم کړی هغه دا دی چې الله فرمایي چې زما په لاره مستقیمه لار باندې روان شئ په نورو لارو باندې مه ځئ او زما لاره چې دا مستقیمه لار ده مستقیمه لار هغه د دین لاره ده هغه د اسلام لاره ده هغه د قرآن لاره ده او د الله د پیغمبر لاره ده موږ تاسو په مونځ کې پنځه وخته دا ویو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته مستقیمه لار راوښیه اهدنا الصراط المستقیم تمام ورځ مونځ کې او سره به ترجمه پرې نه شي نو تمام ورځ به وایي او د دې مطلب هم دا دی چې الله مستقیمه لار راوښیه مستقیمه لار راوښیه الله سبحانه وتعالی په سورة قرآن سورة بقره کې موږ ته جواب راکوي ذلک الکتاب لا ریب فیه دغه مستقیمه لار ده دا قرآن مستقیمه لار ده لا ریب فیه او اوس نو ته چې تر اخره پورې یو هیڅ خبره پکې نشته نو دا مستقیمه لار ده قرآن الله نو جنت ته راتلو لار کومه ده د قرآن لار ده بس قرآن سره ځان نږدې کړي په هغې باندې عمل کړي اوس موږ تاسو په قرآن باندې عمل کوو د جمعې په لمونځ کې ناست په قرآن باندې عمل کوو روژې نیسو په قرآن باندې عمل کوو حج کوو خو په قرآن باندې عمل کوو زکات ورکوو په قرآن باندې عمل کوو دا تمام په قرآن باندې عمل کول دي نکاح تړو دا په قرآن باندې عمل دی نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو په دې لار باندې راشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به دوه اویا فرقې به جوړې شي دوه اویا فرقې به جوړې شي او یو هره فرقه به دا وایي زه بهتر یم هر ملا به وایي زه بهتر یم یو ملا به وایي دا فلانی ملا بهتر نه دی او بل به وایي دا بل بهتر نه دی زه بهتر یم او اوس هم داسې حال دی چې فیسبوک کې ځي او په ټیک ټاک کې ځي او دا ګوري یو شان وي بل شان وي نو انسان یې رانه چې چا پسې لاړ شي
صوفیزم پسې لاړ شم، وهابیزم پسې لاړ شم، حنفیزم پسې لاړ شم، چا پسې لاړ شم؟ هر سړی وایي زما لاره بهتره ده. دوه یا فرقې به جوړې شي. د الله پیغمبر فرمایي، او د الله پیغمبر فرمایي که لږ تاسو په دې باندې غور او فکر وکړئ زه ته اسانه لار درښیم. تاسو دغه وخت کې ځکه داسې بچ شئ، څنګه به وکړئ؟ داسې کار به وکړئ. د الله پیغمبر فرمایي ترکتم فیکم امرین، ما تاسو کې دوه شیان پرېښودل، ډېر مې نه دي پرېښي، نه مې ډېر کتابونه پرېښي دي، نه مې ډېر مذهبونه تاسو کې پرېښي دي، فقط ترکتم فیکم امرین، دوه شیان مې په تاسو کې پرېښودل. لن تضلوا ما تمسکتم بهما، هېڅکله به تاسو ګمراه نه شئ چې دا دوه شیان ونیسئ. هغه څه شي دي یا رسول الله؟ کتاب الله، زما کتاب، دا قرآن د الله کتاب دی، و سنت نبیه، او د خپل پیغمبر سنت، دا پیغمبر سنت او د الله کتاب، دا مې تاسو کې پرېوستل. که په دې پسې روان شئ نه ګمراه کېږئ، لاره به درنه کېږي نه. نن سبا زموږ اساس د مسلمانانو معمولي شیانو باندې اختلافات، یو د یو پسې لګوي، بل د بل پسې لګوي. مولوي صاحبان چې منبر باندې ودرېږي پلانې داسې دی، پلانې هغسې دی، پلانې داسې دی. په دې وخت کې ضرورت دې ته نه دی مسلمانانو. والله دا علما په دې جمعې په ورځو باندې په منبرونو باندې هسې کړو د خپلو مقتدیانو له چل ول ورکړي که نه او فریب ورکړي، بس یو څو خبرې مه وکړي او ځان به خلاص کړي، خبره خلاصه شوه. بلکې دومره مسلمانان چې راځي او دلته کښېني 5 دقیقو دپاره، 100 دقیقو دپاره، په دنیا کې تمامو مساجدو دپاره، موږ نه واخله او تر هر ځای پورې مسلمانان راځي، ځوانان راځي، دې دپاره راځي چې زه یو حدیث، یو قرآن او یو کلمه زده کړم. د دې دپاره نه راځي چې پلانې ګوند داسې دی او پلانې ګوند داسې دی، پلانې داسې ویل او پلانې داسې ویل. دا خو بیا فایده نه رسېږي دې امت ته. فایده په هغه وخت کې رسېږي چې دې وخت کې د هر ملا، د هر خطیب، د هر واعظ د هغې دا دغه چې مسلمانان په محبت باندې راوځي کړي، مسلمانانو ته دین وروښایي، مسلمانان په امن باندې راوځي کړي چې په امن باندې اوسېږي. دا یو ډېره ضروري مسله ده تمام مسلمانانو لپاره. او الله دې توفیق ورکړي چې تمام علما په دنیا کې چې دي، په افغانستان کې دي او په هر ځای کې دي، چې د جمعې په ورځ باندې مسلمانانو ته په یو بهترینه موضوع باندې مسلمانان د غیبت نه محفوظ کړي، مسلمانان د طرفګنۍ نه محفوظ کړي، مسلمانان د حسد نه محفوظ کړي، مسلمانان د جنګونو نه، مابیني جنګونو نه محفوظ کړي. په هغې باندې ودرېږئ او تاسو خبرې وکړئ. نورې مسلې بیا اسانه دي، هغه به انشاءالله تعالی کېږي. الله رب دې په علمانو د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو نه هم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. تاسو هم دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الله ته په موږ باندې رحم وکړي. رب العالمین څه چې موږ ویل، څه چې ما اورېدل، دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله ته د موږ نه ناراضه مه شي. یا الله موږ ته په قهر او په غضب مه شي. یا الله ته زموږ تمام مشکلات او پریشانیان او حاجتونه پوره کړي. رب العالمین مشکلات ختم کړي. هر مسلمان چې دلته موجود دی، رب العالمین شرعي حاجت یې پوره کړي. څوک مریضي لري، یا الله د مرض نه خلاص کړي. څوک قرض لري، یا الله د قرض نه خلاص کړي. چا اولاد نشته، یا الله نیک عمله نیک صالح اولاد ورکړي. د چا اولاد شته، رب العالمین د اولادو ته نیک عمله نیک صالح کړي. ته مو باندې راغلی